سره ترڅنګ عارف لیوال صاحب دی او زه وایم چې هغه شعر راته ووایه چې زما ډېر خوښ شوی دی. توره چرګه مې منلې که جانان را پخلاګېږي. تاسې د کوزي پښتونخوا نه راغلي یې افغانستان ته، څه مو ولیدل په دې لارو کې د خلکو رویه؟ سلامونه ټولو درنو ګرانو لیدونکو ته، خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ او صحتمنده واوسئ او د عافیت جامې مو پر تن وي. او نن ورځ سره ترڅنګ ډېر یو دروند او تکړه بااستعداده شاعر ناست دی چې د کوزي پښتونخوا څخه راغلی دی زموږ لوی کور افغانستان ته، او نورې قصې به له دوی سره کوو. راسره ترڅنګ عارف لیوال صاحب دی چې د دوی نه به شعرونه هم اورو او خبرې اترې به هم ورسره کوو. تاسې هم راسره اوسئ. ډېر ډېر سلامونه تاسو ته وړاندې کومه. ښه راغلاست. که لیدونکو سره هم ستړي مه شي کوئ. کامرې په خدمت. تاسو ته هم او ستاسو کتونکو مینوالو ته هم ښه ژوند غواړم. ښې ورځې ولرئ. قربان مو شم. ستاسو ورور عارف لیوال یم. دا چې لیوال صاحب قصې ډېرې زیاتې دي چې موږ او تاسې باید سره وکړو. زه وایم د دې خبرو اترو نه مخکې دا چې په خبرو اترو هم سړی ډېر زیات ستړی کېږي، په هر ځای کې بحثونه او خبرې وي. په دې اول کې له تاسو نه یو شعر واورو او زه وایم چې هغه شعر راته ووایه چې زما ډېر خوښ شوی دی چې یو مالک د زندګۍ شته، یو خالق د دنیاګۍ شته. سمه ده ارمانه، دغه به تا ته ډالۍ کړم. د هغې نه مخکې به څه شعرونه ووایم، بیا به خپل پروګرام پر وړاندې وړو. څه شعرونه به درته وایم هغه نظم نه مخکې چې تا سره پټې رابطې نه وروستو پوره کیسه شوم د کیسې نه وروستو. تا سره پټې رابطې نه وروستو پوره کیسه شوم د کیسې نه وروستو. زما نیازبین لالی ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو. زما نیازبین لالی ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو. په خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه وروستو. اول مې ګوره حافظه وبیله بیا مې نظر د حافظې نه وروستو. او اول مې ګوره حافظه وویله بیا مې نظر د حافظې نه وروستو. او پښتانه لرې بې درکه ورک دي بې اتفاقه قافلې نه وروستو. لیواله امن امن چغې وښو مونږ اکثر د جنازې نه وروستو. قربان شم. دغه نظم به درته ووایم ستاسو ټولو کتونکو ته دې هم ډالۍ وي او خصوصي تا ته هم ډالۍ وي چې یو مالک د زندګۍ شته، یو خالق د دنیاګۍ شته. زه چې بعضې کردار وینم وایم ښه دی چې خدای شته. یاد د ظلم انتها شي ډېره ښه ده چې مرګی شته، ډېره ښه ده چې حساب شته، د هر ظلم احتساب شته. یو حجي په دې ویریږي وایي په قبر کې عذاب شته، ډېره ښه د عدالت شته، ډېره ښه د آخرت شته. ډېر شیخان به در معلوم شي لویه ورځ لوی حقیقت شته. دا لا څرنګه ژوندون دی، هر یو پروت سر په زنګون دی. بیخي څوک خبره نه اوري، بیخي دور د کارون دی. په یوه کانټه حساب دی، که څوک سپک دی او که دروند دی. خر او وس دواړه روریان دي، دا لا څرنګه قانون دی. خر او وس دواړه روریان دي، دا لا څرنګه قانون دی. نه په چا څوک خفه کېږي او نه چا باندې خوږېږي. زړه زما پسې ویران دی، زړه زما پسې ورانېږي. څوک د زړه خالونه نه وایي، میاشت د ورایه معلومیږي. د لاسونو مې وړه دانګي چپ سترګه مې رپېږي. سار مې بیا نفلونه وکړل خدایه خیر که راپېښېږي. توره چرګه مې منلې که جانان را پخلاګېږي. توره چرګه مې منلې که جانان را پخلاګېږي. کله کله داسې کېږي ارمانه، کله کله داسې کېږي سړی لږ ډېر خطا کېږي په وفا او په جفا کې، په دروغو فرښتیا کې. فرق چېرته څوک کوی شي په روا او ناروا کې. زه تر اوسه نه پوهېږم ملامته ده په چا کې. د دنیا خلک ویجاړ دي که ویجاړه په دنیا کې. څه به دم نه زندګي ده هره سا په هره خوا کې. خلک زخرو باندې مړه شي زه مړ شوی یم ادا کې. د رب دې کمال ته ګوره انتها د انتها کې. د جانان په ښکلي مخ کې کوتې وشي په خندا کې. لکه ستوري چې ښکاره شي د سپوږمۍ سره په خوا کې. لیوال منځ د نښې ولي کله کله په خطا کې، کله کله په خطا کې. قربان دې شي. دغه نظم دې تا ته ډالۍ وي. مننه ډېره زیاته. ډېر ښکلی نظم و او واقعا چې ډېره لویه معنا پکې پرته ده. که لږ څه مونږ او تاسې پرې فکر وکړو نو ډېر سوالونه به زمونږ ذهن ته د دې نظم نه پیدا شي. قربان شي. نو زه به راشم پوښتنو ته دا چې لیوال صاحب تاسې د کوزي پښتونخوا نه راغلي یې افغانستان ته، څه مو ولیدل په دې لارو کې؟ د خلکو رویه، د خلکو خوی، آیا تاسو ته څنګه ښکاره شو؟ زه خو بار بار دغه خبره کوم چې زه له بده مرغه به زه دا ستا دا خپله خبره به دوه ډوله وکړم.
اول خو دغه خبره ده چې ډېر زیات خوشحاله یم د پښتو خبره ده چې د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایږم هغه معنی دغسې ده چې خپل لوی کور ته راغلی یم بیا د خپلو وروڼو سره مخامخ شوم او ډېره زیاته مینه ماته ځای په ځای میلاوه شوه او میلاویږي هم چې زه هغه نشم بیانولی نه د دې کیمرې او نه د دې موضوع چې هغه تا ته به زه کوم بیانوم خو ډېره زیاته مینه ماته افغانانو راکړه دا ځکه چې زما وروڼه دي دا زما د نیکه کور دی زه بلته کې ځم او راځم زه به شعرونو ته به راشم چې زه د ستړي ژوند کاروان وم سړیه ما جنګ نه کوو روان وم سړیه دا خو تا راته په خبرجونه جوړ کړل زه د صلح په ارمان وم سړیه او زه منم څه کمای به راپکې و فرشته نه وم انسان وم سړیه او دا چې څوک راته بیا بیا راغاړي وځي هم له ده نه پریشان وم سړیه دا چې څوک راته بیا بیا راغاړي وځي هم له ده نه پریشان وم سړیه او د لیوال سره مې څو ورځې پښتو وه نن پرې ښه ډېر پښیمان وم سړیه نن پرې ښه ډېر پښیمان وم سړیه قربان شم ښکلی شعر و واقعا خوند یې وکړ را به شم خپلې پوښتنې ته قربان دا چې تاسې د کوزي پښتونخوا نه راغلي افغانستان ته او دا ستاسو لپاره یو نوی چکر هم دی او نور مخکې به هم راغلي دلته نه دا لومبی ځل مې نو دا به د ټولو نه خوندور چکر وي ستاسو لپاره نو په دې چکر کې څه تاسو ته ډېر خوند درکړ چکر خو مې دغه وړومبی و د دې نه مخکې د تراب صاحب د کتاب مخکتنه وه هغې ته زه ملګرو بلل کړی وم خو څه ستونزو له وجې چې کوم دی زه رانغلم او د دغه ستونزو په وجه چې څه کوم مشکلات و ما ته پاتې شوم نو دغه ځل د شهباز لالا د داسې د ګڼو ملګرو په مینه او په هغه باندې چې کوم دی زه راغلم او ډېره زیاته مینه مې واخیسته ځای په ځای تر افغانانو نه هر یو کور او هر یو ماشوم راته داسې ښکارېده لکه چې دا خپل دی ما له ډېرې مودې پېژني داسې راغاړې وتل یو قسم د هغې په مخو په څېرې باندې یو قسم مینه ماته ښکارېده چې هغې زما سره لرله قربان شم لیوال صاحب د دې شاعري تر څنګ نور په څه مصروف یې داسې خاص کارونه خو نه کوم او ورونه مې دي هغې د کپړې او خپل څه ټکه ټوکه کوي نو بس چې کوم ځای کې مې سور برابر و هغې سره ورځ تېره کړمه ګنه کله کله چا سره هم نه تېروم کتابونه مو هم لیکلي دي او که نه د کتاب نه چې د دوو کتابونو مواد زما سره پوره دي خو اوس په یو کتاب باندې شهباز لالا هڅه کوي چې هغه به ولس په وړاندې راځي زما چې څومره خیال دی نوم یې هم ورله خوښ کړی چې د دې ښار نظام بدل دی نو داسې پلان مو هم نه دی نیولی کوم کتاب ته چې هغه کې ټول موضوعات اوسي دغه پلان هم لا نه دی کړی او دې سره لکه لیکل خو لا جاري دي نو بیا به انشاءالله دا به ټول یو کتاب ته بیا خامخا راوړو چې داسې کلیات شکل کې به دې شهباز لالا جوړوي قربان شي څنګه کتابونه ستاسو خوښیږي د شاعرۍ د شعر او شاعرۍ کتابونه که ناولونه او که تاریخي کتابونه تاریخي کتابونه خو ځان له یو معیار او وجود لري چې هغه په تاریخ باندې بېله دنیا ده هغه خو هغې کې خو نه څوک بدلون راوستی شي او نه هغه څوک خوښوي او که نه خو یو خپل معیار دی خو چې کله په شعر خبره وي نو صرف هغه شعر مې خوښ دی چې کوم کې د ولس غږ وي او د ولس خبره وي پکې چې د ولس خبره ورکې نه وي نو زه خپله چې کوم دی ډېر د دلچسپۍ سره نه اورم او باید شعر به ښه وي قربان شم دا چې تاسو شعر یاد کړو اوس به یو بل شعر هم له تاسو نه واورو قربان شمه شعرونه به درته ووایم چې نعره د زنده‌باد د ښه په جارو کاجي صاحب نعره دی زنده‌باد د ښه په جارو کاجي صاحب زمونږ هم وړوکی غوندې کارو کاجي صاحب یا خو ومنه چې دا کیسه هم ستا وه یا د دې ظلم سلارو کاجي صاحب پټ مخونه خو د غلو غدو کار دی مخ کاره که نو ګزارو کاجي صاحب پټ مخونه خو د غلو او غدو کار دی مخ کاره که نو ګزارو کاجي صاحب د لیوال پوښتنې نه وژلی کېږي دا جواب غواړي گفتارو کاجي صاحب ډېر عالي ډېر خوندور قربان شم دا چې تاسو هم شعر ویلی نو زه به هم یو شعر له تاسو سره شریک کړم چې د کوم ولس په منځ کې اتحاد وي چې د کوم ولس په منځ کې اتحاد وي هغه قوم هغه ولس په تل آباد وي بیخي بیخي یا په توره یې ګټلی خپل تاریخ وي یا په توره یې ګټلی خپل تاریخ وي یا یې کړی ښه تعلیم او ښه سواد وي بربادۍ تل له نفاقه پورته کېږي بربادۍ
تل له نفاقه پورته کېږي ځانځانۍ باندې بیا هر ملت برباد وي ځانځانۍ باندې بیا هر ملت برباد وي. ډېر ښه ارمانه ډېر ښه قربان. نو دا چې تاسو هم شعرونه شریک کړل له موږ سره وایي نو داسې به سره شریک ټول بوج به په ما نه راچوي ته به هم وایي تا نه به هم اورو کتونکي به تا هم خوښوي قربان. همداسې مساویانه راځو نو زه به هم مخته نور شعرونه به هم وایو. نو په دا مخکینیو شاعرانو کې مو کوم شاعر ډېر خوښېږي ډېر مینهوال یې تاسې؟ په زړو شاعرانو کې خو مې عبدالحمید بابا لږ سټډي کړی دی هغه مې خوښ شوی دی او غني بابا او حمزه بابا دا ټول مې خوښ دي خو دغه څه کوم زه سټډي کوم نو دغې کې لږه دلچسپي لرم. شعرونه مو ورته اورېدلي هم دي؟ ښه ډېر مې اورېدلي دي. نو کتابونه یې ډېر خلک چې بیا مینهوال هغوی بیا کتابونه ډېر مطالعه کوي. اوسني شاعرانو کې بیا کوم شاعران ډېر ستاسو؟ اوسني شاعرانو کې خو ډېر شاعران ډېر ښه شعرونه لیکي او هغه شاعر مې خوښ دی چې هغه د قام نمایندګي کوي او د قام شعر لیکي قربان شم. واقعا چې رښتیا خبره مو وکړه قربان شم. هر انسان چې د خپل ولس د خپل قام د خپل ملت د خپل وطن طرفداري کوي او د شعر په ژبه بیا خپل ملت سره ولس سره مینه لري مینه ښکاره کوي نو واقعا چې هر سړی بیا ورسره د خلک سره مینه لري. هغه شاعر مې صرف خوښ نه دی هغه سره مرګرتیا هم کوم د هغه سره په هر ډګر باندې ولاړم یم د هغه مرسته هم کوم او د هغه سره په هر څه کې ځان شریک بولم چې کوم شاعر هم وي او هغه د ولس خبره کوي. داسې زموږ ډېر ګڼ ملګري دي زه شعرونه اورم سجاد هوتي دی طارق مشال دی داسې نور ګڼ ملګري دي چې هغه د قام خبره په خپل شعر کې کوي نو زه یې شعرونه خوښوم قربان شم. واقعا چې دا احساس باید موږ او تاسې او ټولو لرو قربان شم. نو راځئ چې یو بل شعر هم له تاسو نه واورو که ستاسو خوښه قربان شم. دغه نظم به درته ووایم دا ما په افغان په لر او بر باندې دغه ما یو خپله پیرزوینه وړاندې کړې ده چې ښه ښایسته امن به راشي ښه ښایسته امن به راشي ښه ښایسته وطن به جوړ شي ښه ښایسته بهار به راشي ښه ښایسته چمن به جوړ شي هر یو باغ به سرې غوټې وي ښه ښایسته ګلشن به جوړ شي. خو دا خبرې څو کول دي بیا هغه ته رسول دي زما او ستا خبره یو د صرف دا ورته ویل دي او بس دومره کار کول دي مخوریز پیدا کول دي. مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي هر زلمی به شا زلمی وي هر زلمی به معتبر وي هره پیغله به ځلیږي ترېنه ډک به هر ګودر وي مازدیګر به ګلورین وي په سهار کې به اختر وي څوک به چرې خفه نه شي هر سړی به بختور وي. خو بس دا د نفرت کرښه دغه کرښه ورانول دي او بس دومره کار کول دي مخوریز پیدا کول دي. مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي. مړه دومره څوک راپاسي مونږ ټول سره پخلا کوي ما هغه سره پخلا کوي هغه ما سره پخلا کوي څه به خیر دی زه پخلا کوم څه دي ما خیر دی پخلا کوي هغه ذات مونږ نه خفه دی به مونږ له څوک پخلا کوي. راشه لاس په لاس کې راکړه مړه پرېږده د چا ماوره دا زمونږ د سر دشمن دی د قاضي ملا نه واوره مار لړم به اشنا نه کې دا متل د چا نه واوره سر د روغې کامیابي د په کلاو غوږونو واوره د لیوال ښایسته شعرونه دي خو ځان پې پویول دي خو بس دومره کار کول دي مخوریز پیدا کول دي. مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي دا تصدیق ورته کول دي دا د لر او بر افغان په نوم باندې ټول ته د ډالۍ وي قربان شي. ستاسو له خوا نه نو له ما طرفه ډېر ښکلی شعر و نظم و دا چې ما خولې ته شعر راغی خیر قربان واقعا خوند یې وکړم. پیام مو څه دی ټولو لر او بر افغانانو؟ دغه مې ورته پیام دی او پیغام په ترو ورته ویلی شو چې پښتنو یو شی ځانونه وپېژنئ د ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي نو پښتنو مینه وویشئ یو بل ته کلک لاس ورکوئ ستونزې مسلې په هرو ستونزو مسلو پسې رڼا وي او سوکالي ورورولي ورپسې قربان مو شم په لوی الله مو سپارم. مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت نه خو بیا به هم راسره یئ انشاءالله. درنو لیدونکو له موږ سره به نور میلمانه هم یو ځای کیږي لږ وروسته لیوال صاحب به هم راسره وي نو تاسې هم راسره واوسئ.